قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ موږ نن راغلي یو د چلزینې پارک ته د سمنګان په ولایت کې. نو ډېر ښکلی پارک ده، ډېر ښایسته ځای ده. دا پارک په څو برخو ویشل سوی ده. نو 2000 جریمه ځمکه ویل کېږي. په دې اړخ کې ډېره ښکلی حوض لري. نو رایګانه د سمنګان د وګړو او نور ولایت نه چې راځي په خدمت کې ده. په دې څانګه کې هم ډېر ښکلې ونې دي او هغه څانګې ډېر ښکلی سطح لري. نو موږ به لاړ شو له متخصص صاحب سره هغې سطح پاک کړو، تاسو مالومات درکړو. خو اوس راځو دغلته به یو چکر ولرو او تاسو به د دې ځای دا ښکلا وښیو. متخصص صاحب چی نظر داری، چی حس داری؟ به نام خدا را شکر در سرزمین خود به عنوان یک اکوسیستم جدید به چشمم میخوره. امیدوارم که مردم عزیز افغانستان و همچنین خارجی ها میتونن از طبیعت ما بیان لذت ببرن و برایشان احترام قائل شون. میتونن بیاین سرمایه‌شان اینجا به عنوان جهانگرد، به عنوان به قولن توریستی یا به عنوان یک خارجی بیاید حتما سرمایه گذاری بکنه اینجا به عنوان طبیعت زیبا و لذت ببره. حتما این قرار نیست که بیاد اینجا پولش بخواد بریزه. بالکل متخصص صاحب عزیزانو، څوک چې بهر کې ځنه کې راسل دې ځنه خوند واخلي، هغه څوک چې من حیث د سیاح غواړي دلته راسي خارجیان. نو ډېر ښکلی ځای ده، یو نوی ایکوسیستم څرنګه چې تاسو ویلې سبزه لري او داسې ښکلي ښکلي څوکۍ لري او داسې ښکلی حوض لري چې ځوانان داسې په ښکلا باندې دلته او بازي کوي. متخصص صاحب راځه اول به دې ته یو حوض وښیو، څه نظر لرې؟ دې ته حوض ویلی کېږي نه، دې ته استخر شینا. خو موږ حوض استخر یو ځای وایو. دا استخر په دې چې حوض هغه شی ده چې هم ګیلي ده یا به ګیلي هم نه او هغه ده دا چارگوش ولی که دغه ته هر حوض ورته وایي. دا وګوره لااقل 8 متر در 8 متر مربع و مستطیل شکل دي چې دې ته استخر ورته وایي. دا هم شینا دي، نمونه دي که دې نه کته کېږي لا خو تویږي دلته. از این که ما سرزمینی ما ترکیبی شده از شیر و شکر به عنوان پشتو، به عنوان فارسی، به عنوان ازبک، به عنوان نژادهای مختلف، این خانه مشترکی ماست. چون مشترکی ماست ما همه میتونیم با هم ما شیم. از این سمیع جانه که تو کولای سي هغه خوانده هغه یو گردش وکړي هغه شاخوانه، نو زموږ لیدونکي به ډېر ښه توګه دې ځای وویني او دا ښکلې فضا. البته څنګه متخصص صاحب دلته ډېر ښکلي ګلان دي، خو بیا به تاسو نه هم د علمي توګه باندې پوښتنې لرو او هم به تاسو نه دا ښایسته ځایونه تاسو سره یو ځای ګورو. عزیزان یو څه له یاده ونه بازو چې زموږ سره مخدوم صاحب هم دلته درېدلی دی، سره یو مرکه ولرو. سلام علیکم. و علیکم السلام، صحتمند هستین؟ بخیر باشین، زنده باشین. امروز با ما همکار بودین ولی متاسفانه ما نتونستیم شما را در کامera نشان بدیم. بله. مخدوم صاحب میشه خود یک معرفی برای بیننده عزیز ما داشته باشین؟ سمیع جان هم تم لگذره آهسته دستی رسه نو لگذره نگدیس یه منگته بهتره بایی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم از همین ولایت سمنگان هستیم. این پارک به خاطر تفریح های مردم همین سمنگان بسیار پارک های کلان هست. یک 2000 جریب زمین باشه، یعنی درختای را میبینین بخیر بسیار خوب زیبا و قشنگ و ولایت سمنگان هست. به خاطر از اینکه اینا یک شخصیت تجاری را سخته، به خاطر همین مردم تفریح بیاید و چون که این جای ارتفاع است ولایت سمنگان بسته کلش جایش معلوم میشه انشالله. بسیار خوب. چه حسی دارین مخدوم صاحب؟ بخیر اینجا مردم که تفریح میآید این حوض است آواز میکنه دیگه، این درختها را میبینه. به خاطر از اینکه مردم یک ذره تبخورش و علاقهش خوشحال میشن دیگه. بسیار خوب، تشکر از شما. بخیر باشید. عزیزان دلته داسې ځوانان دي چې دلته راځي او بازی کوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. برادر خوب هستی؟ جان جور بخیر؟ جان شما جور است. زنده باشی برادر. تو چطوری؟ خوب است جان جور بخیر. برادر عزیز میشه خود معرفی بکنیم برندای عزیز ما به می دست یخی که دادی؟ البته بسیار او یخ است. بله آب کمی سرد است، خب ما کمی ورزشکار هستیم. همینجا خواستیم آمده هم یک تفریح شود و یکی از ثروات امارات اسلامی افغانستان هستیم دیگه. همینجا خواستیم بیایم کمی تمرین کنیم و خواستیم اینجا یک بازی کنیم کمی بدن ما خود را بگیره. گفتی ورزشکار هستی، کدام تمرین‌ها رو پیش میبری؟ ما بر رشته کانفو کیمپو کار کرده هستیم. بسیار خوب، بسیار عالی. مرا تمرین نمیتی؟ میتیم اگر شما بخواید تمرین دیگه. شما خب از استاد ما هستین دیگه. برای ما یک آدرس تان بگوین که کسایی که در سمنگان از بیننده ما هستن بیان در تمرینگاه ما. ان شاء الله تمرینگاه ما هست پیش استاد محمد از دمی پایین بازار. بلکه من قبلا در ایران کار کرده بودم کانفو کیمپو، ولی حاضر در اینجا کار میکنم پیش استاد محمد.
بسیار در پایان بازار خوب. پایان چمن ولایت سمنگان. بسیار خوب. چه حسی داری امروز همینجا مدینو بسیار مایگک میکردین و هم یک دیگر رو کشف میکردین داخل و غوطه میکردین؟ بله، یک بسیار یک احساس خوبی داریم. دیگه یک تمرین کردیم و پس آمدیم اینجا. بازی هم خودش هم یک نوع از ورزش است و هم بدن آدم خود را بسیار سست میکنه. بسیار یک احساس خوبی و خوشی داریم. بسیار خوب، بسیار عالی. پیام آخری بریم بندای عزیز ما چی است؟ پیام آخری ما برای بسته امت افغانستان، برای بسته جوانانش پیام همی است که هر کدامشان در هر نقطه افغانستان که هستن دیگه فقط کوشش بکنن، رجوع بکنن به درس، به تمرین، به کل چیز نهایت زیافتر به درس و زیافتر به ورزش علاقمند باشن. بسیار خوب، تشکر از شما. همچنین زنده با ما سلامت باشین. مصاحبه داشتین. تشکر از شما هم که همچنین. دیدبان بندای عزیز ما بودین. زنده باشین، بخیر باشین. متخصص صاحب اوس به یو چکردکه ته لاړ سو. دلته ښکلي ښکلي ګلان دي نو له دې سره به مرکه لرو، له ګلانو سره البته مرکه لرو. څنګه دغسې که سو دغه راست وکنه مشکل یو خیز وایسې متخصص صاحب. ما فکر کوم متخصص صاحب چې داسې مستقیم خیز وي هلته. ښه متخصص صاحب، دا ګلان چې دلته تاسو ګورئ ډېر ښکلي ګلان دي، ډېر ښایسته ګلان دي. نو سمې جانه ته کته کېدی سې له هغې ځایه کته کېدی سې ته یو کس زه وګورم څرخ هم کته کېږې. کامره مامره خرابه نه کړې مثلا چې بندګان دې زموږ لیدونکي دې ګوري. نوش جان دی ولا زموږ کامرمن هم ډېر فعاله ده. نو سمې جان په هغه اړخ کې که ته ودرېږې نو د هغې جانه ډېر دا ګلان ډېر ښکلي ښکاري په دې اړخ کې دا سپین ګلان. نو متخصص صاحب تاسو د دغه ګلانو په هکله که موږ ته معلومات راکوئ. نگاه کن این گلا بهش میگن گل پتونی، ما میگیم گل پتونی. خب ولی ایران به عنوان گل بهاره مشهوره چون اینا یک دفعه سقوط کردن، یعنی نما کردن، کلا اینا گل بوده. اینا میبینید خب و بعد اینا خوش شده آمده چون دوباره آب دادن. یعنی گلان یک چیزیه فصلی داریم، ما فصل بهاره داریم، فصل تابستانه داریم، فصل پاییزی داریم. این گلا جابجا میشه. اونم به قولن گل بهش میگن گل همیشه بهار یا شکل دیگه. اما شکل اکوسیستم منطقه را خدمت شما همه عرض بکنم. بعد اینه که این باغ ممکنه 7-8 سال احداث شده باشه، اما از این که یک طبیعت زیبا است، همه دارن میان ازش لذت ببرن و اعتیاد و سیگار کشیدن و بعضی فشاری خون و اینا به عنوان یک استخر استفاده میکنن، یک سود طبیعی است بدون دوا و دارو. اما مسئله دیگه که است، برای یک شهر مثل سمنگان شما نگاه کنید منطقه کلا غبارآلوده. این میتونه یک نقش فیلتر به عنوان سلامتی انسان ها عرضه بکنن. این گلها و این گیاها این ممکنه تقریبا 500 هکتار در بیه، یعنی 500 هکتار فکر کنید مثلا 5000 جریب، ولی هنوز جیگرگراش درست نشده. همون سدی که ما دیدیم از آب پمپاژ میشه به ذخیره‌ای از طریقی به طریقی باید انتقال پیدا کنه. هر درختی برگی میتونه، هر درختی گلی یا گیاهی میتونه یک انسان 80% سلامتیش تامین بکنه. بالکل متخصص صاحب اینطور قدم هم بزنیم. همین قدم زدن نمیشه من یک لذت برای ما میده دیگه. دیگه سم بعضی گل ها همین تو چیز شده، خشک شده، خراب شده. چی نظر دارن دمی اینا که اینا گل شاندن؟ آیا این درست است یا نه؟ این ساختمان گل درسته ولی گلکاری درست نیست. این به شکل بارانی آبیاری میشه. اونا میبینید سیستم بارانیه. بالکل. زمانی که پامپاژ میشه از استخرا، این کل دوری به شکل این دور میزنه. پامپاژ بهش میگن چمنپاژ. اینا رو حتی چمن‌ها رو زیر پوشش آبیاری میبرن. به دلیلی که اما اینجا باید 3 فصل گل کاشته میشه، اما یک فصلش بر اینه که گلای روز، گلای روزای 100 برگ، گلای روزای نیمه 100 برگ بهش میگن گل متوسط، بهش میگن آخرش گل فلفلی. اما گل روز 100 برگا و کاشته بشه که از اول سال او هم 3 بار هرس میشه. اینجا میشه 3 بار چون اینا چمنی هن. یعنی فصل بهار 3 ماه، فصل تابستان 3 ماه، فصل خزان 3 ماه. اما مأموریت میخواد، مأموریتش هم باید تخصص علمی با بعض دانه‌اش داشته باشه که اینجا ثبت کنه. بالکل.
دا کوم بند ده نومې چی دی؟ دا بند ده دغه پاک بند ده پرېږدي که نه دغه اوبه ګوره ورسونه دي هېڅ د باران اوبه دي دلته سیند نشته قدرمنو لیدونکو دا چې ګورئ د چلزینې د پارک بند ده نو دلته د دوی یو ډېر غټ سد جوړ کړی ده. دا سد چې تاسو ګورئ د دې اوبو مخه یې نیولې ده نو دا اوبه د بارانونو په سبب او د سیل راتللو په سبب دلته راټولیږي. نو هلته په پاس کې هم لیکلی دی چې اوبه او بازي په دې کې ممنوع ده نو کیدای شي دا ډېر چقور مي. له دې ځایه اوبه د دوی په نلو داسې نلونه دي له دې نلو باندې کشوي پاس او هلته ونې کرلې دي په څو غونډیو باندې ډېر کیدای شي یو 2000 جریبه ځمکه یي. راځئ لاړ شو د هغې شاټونه وګورو سر په سر به هم وګرځو. Atau goreng. عزیزانو د دې په مابین کې د دوی د مایانو روزنه هم کوي. له دې ځایه ښکاري موږ ته نو ډېر غټ غټ مایان دي لکه داسې یو طبیعي حوض غوندې ځای ده او په هغه اړخ کې چې تاسو ګورئ ځانو هلته هم ځایونه جوړ کړي چې ونې ورکې وکري او دې خواته هم کوښښ کړی چې داسې یو شی جوړ کړي نو ډېر غټ ځای ده عزیزانو. آخوندزاده صاحب این آمدیم بخیر به یکی از پارک های بزرگی که دارنده سدی بسیار بزرگ است درباره اگر معلومات بدین. خب خدمت شما که عرض شود منطقه سمنگان آمدیم در یک پارکی اکوسیستم طبیعی که میخواد از ذات خودش به وجود آوردن یک سد ساختن که این سد تا زمستان ها آب حجم بالایی که پراکنده میره برای خود جای دیگر خراب میکنن ازش جلوگیری کردن به عنوان یک ذخیره برای پارک ملی. یعنی اولوله رو میبینید شما از اونجا توسط برقای خورشیدی آره پامپاژ میکنن سر استخر بالا بعد درخت های پارک ها به عنوان کاج یا به عنوان فضای سبز کاشته شده اینا قطره استفاده میشه با حدودا تعدادی مثلا 50-60 هکتار که میشه 560 یا 1000 جریب زمین. چون تا زمستان ها اگر اینجا ریخته شد اگر همچون سدی نباشه ممکنه اینا بسته نیستن. میبینی او درخت ها کاشته شده هنوز چیز نامده. زمانی که درخت ها کاشته شود زمین ها آب به خود به عنوان یک سپر جذب میکنن نمیگذارن به شکل سیلاب بره منطقه رو خراب بکنن. و درباره مایه هایی که در آب است درباره یک صحبت بکنیم. یا این مایه که اینجا نبوده تخمی آوردن ریختن به عنوان اکوسیستم. حالا معلوم نیست این ساردنه یا قزلالا یا شیرماهیه یا لقماهیه یا مایه کوسه شکل. این دقیقا مشخص نیست چون آبایی تالابی مثل قزلالا و ساردن به عمل میاد حتما آب برگردان شه به عنوان اکسیژن تا مایه از بین نره. ولی اینا چون در آب شیرین زندگی کردن و ماهی‌های آب شیرینه که اینجا میتونن بدون اکسیژن برگردانی آب به عمل بیایه. بنابراین این ماهی‌ها از نسل اونایی است که طبیعی به آب شیرین به عمل بیایه. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې تاسو ګورئ موږ ډېر یو ښکلي ځای ته راغلي یو. دا منطقه د چلزینې پارک په نامه یادیږي او زما په دغه اړخ کې ډېر یو ښکلی حوض ده. نو حاجي مولوي صاحب هم زما په څنګ کې درېدلی له نورو علماو سره له دې سره به یو مرکه لرو د دې حوض پاک له غواړي موږ ته معلومات راکړي. سلام علیکم حاجی مولوی صاحب، خوب هستین؟ عافیت دارین؟ بخیر باشین، زنده باشین. حاجی مولوی صاحب میشه درباره امی حوض برای ما معلومات بدین چون خود شما خواستین که یک معلومات وسیع‌تر برای بنده عزیز ما ارائه بکنین تا اینها هم درباره این جا بدانند. درست است.
این حوض به نام بند آبگردان شهر قدیم ولایت سمنگان، چون شهر قدیم یک چی تاریخی داره، توسط یک شخص از شخصای خیر تجار ولایت سمنگان به نام حاجی مولودین این ساخته شده به خاطر منفعت یعنی زراعت همین کوه که درختها و چیزا برای سیاحت کسایی که در اینجا سیاحت میه به خاطر از اونا جور شده. این حوض عمقش تقریبا 13 متر یا 14 متر عمق داره، اما کلانیشان عرضشان میدانیم که زیاد کلان هسته. این حوض منفعت های زیادی را در اینجا به بار میاره، چون سمنگان یک ولایت یعنی کم آب است و همون تجار خیر و این را جور کردن و از این ملت و مردم منفعت میگیرن. یگان روزی که در پایینا زمین هم که آب نداشته باشد از پایینه اعلام میشه و با زمین هم آبیاری میشه. بسیار خوب. حاجی مولوی صاحب، همین اندازه و که ما تا حال را میبینیم به ما حد اوسطش از شاید زمستان بسیار بالا بره، آیا کدام روز شده که حوض خشک شده باشه؟ تا زمانی که جور شده که آب خشک نشده، چون همون تجار خیر آدم شخصیت پر ابتکار است. اگر از طرف بالا آب باران و برف چیزا بیای خوب نبید، توسط برق از دریاخانه از جویبار آب کش میشه اینجا و این ذخیره میبینین که داخل ذخیره بسیار مایع است، با او خاطر این خشک شدن نمیمونه. آب توسط برق از پایین کش میکنه، این همه وقت آب داره، خشک نمیشه. بسیار خوب. و شاید زمستان هم زیادتر. بله، از زمستان زیاد. ما که می آمدیم این طرف در لوحه بالا نوشته بود که آب بازی در این حوض ممنوع. بله، چون ما حوضای بزرگ قرقر هم شاید شما دیده باشین در اونجا مردم بسیار آب بازی میکنن، چگونه اینجا ممنوع شده؟ درست است. این بند که جور شده به خاطر آب بازی جور نشده که استاندارد جور شده باشه آب بازا اینجا بیا آب بازی کنه و بچه‌ها بیا سیاحت بیا اینجا. این صرف به خاطر استفاده از آب که استفاده زراعت و چیزا میشه، صرف فقط زراعت از استفاده میکنه، یعنی به خاطر آب بازی نیست. چرا که اینجا بین کمر است و بین کوه است و هر جای کمر و کوه چیزا افتادگی است. اگر کسی آب بازی بکنه میشه که در زیرای کمر و جا بره. و چند روز قبل هم اینجا یک کسی آب باز نبود و دایی فکر شدن که اینجا ما بازی میتونیم، وقتی خود در آب انداخت و غرق شد. تقریبا 3 روز 4 روز داخل آب موندن. آب بازای قرقه و از کابل و از غزنی و از صفات شمال تخار و کندوز از اینجا هم آمدن. بسیار به مشکل دیگه جسد از داخل آب کشیدن، سر و صدایشان هم بالا شدن در تلویزیون و اینجا. یعنی این آب فقط به خاطر رشد و نموی درختای پارک استفاده میشه. بله، و مایداری همین به خاطر همین پارک که شما دیدین، به خاطر یعنی نمای همین پارک، نمای درخت و زراعت و این چیزا آبیاری میشه از این. بسیار خوب. تشکر از شما از معلوماتتان. شما در همراه ما علمای دیگری هم هستند، به نظر مهمانای شما هستند. همراه اینا شما یک مرکه داشته باشیم. سلام علیکم حاج مولوی صاحب، امید که خوب و صحتمند باشین. مولوی صاحب میشه یک بار خود معرفی بکنیم بندای عزیز ما؟ اسم مولوی حسام الدین شهاب از ولایت سمنگان، اما فعلا در کابل زندگی میکنیم. بسیار خوب. خیلی شما دیگه در اینجا زندگی کردین، تمام بودا اینجا را میفهمین. سمنگان چگونه یک جای است؟ سمنگان خو یک ولایت باستانی، ولایت زیبایی است، اما اکثر زندگی ما فعلا در کابل است. بسیار دیگه از لحاظ دیگه واقعا بسیار جای خوب است، اما ما امروز آمدیم که نمی بندی که ساخته شده را ببینیم که تا به این حال ما ندیده بودیم. اولین باری است که در بند ما آمدیم. بسیار خوب. یعنی به نظر شما کابل بهتر است یا سمنگان؟ خب هر جای هم ویژگی خود داره دیگه. سمنگان هم ویژگی خود داره چون وطن ماست، جای ماست و بازم وطن و جای بسیار با ارزش است، اما بعضی مشکلات هایی که در این ولایت کار نشده دیگه به اون لحاظ، اما بسیار جای زیبا سمنگان. بسیار خوب. عزیزان و مقبم نور علما سره مرکه ولرو. سلام علیکم. قدرمن حاجی صاحب هیله چې جوړ روغ اوسئ. شکر الحمدلله. سال د تاسو ژوندی اوسئ، جوړ سئ. حاجي صاحب کېدای شي زموږ لیدونکو خپل ځان ور وپېژنئ، وایي د کوم ځای؟ حاجي محمد قاسم د بامیانو د ولایت د کهمر د ولسوالۍ. نام خدا تاسو د بامیان نه دلته راغلي؟ بامیانو دلته راغلي. نو بامیان هم د ښکلو ځایونو نه په افغانستان کې لکه بند امیر و دا کهمر خو بیخي ښایسته ځای ده. کهمر ته راغلی غواړم چې لاړ شم.
ان شاء الله یو چکر تاسو څنګه ویل استقامت موږ کوي ځکه چې موږ د دې د عکسونه لیدلي ځایونه لیدلي خو د دې ارزو لرم چې نږدې نه لاړ شم ته باید یو راز کنه ما لمبر دې ما نه خسګو ان شاء الله نمبر دې تاسو اخلم ان شاء الله بامیان ته راځم نو خپل لیدونکو ته بامیان په تک تک ځایونه ورته ښیو ان شاء الله تاسو سره ګډ ته به راځې بامیان ته کامرد ته بالکل کامرد هغه ځایونه چې ته وینې بیا به دې ځای ته اسرام نسی ډېر تاریخي ځایونه دي بالکل اجار ورته وایي چې ډېر سمسي سایت ځایونه لري بالکل او د بامیان زراعت په افغانستان کې نوم لري او د بامیان کچالو د بامیان خټکی او د بامیان هغه خوندوره غوښه چې د میګو چې هلته حلالیږي بالکل ډېره ښایسته فضا صاف واښه خوري که نه بالکل د غرو صفا واښه خوري غوښه یې ډېره ښه غوښه وي بالکل بیا تاسې راسې یو ښه پسه درته حلالم کړم ان شاء الله عزیزانو ان شاء الله د حاجي صاحب شمېره به زه واخلم او حاجي صاحب څنګ ته به هم لاړ شو او تاسو به خوندور ویډیوګانې وړاندې کړو ډېره مننه له تاسو نه ډېره مننه قدرمنو لیدونکو حاجي مولوي صاحب له ډېرو نومیالو شخصیتونو څخه ده چې په ډېرو تلویزیونو کې شاید تاسو د دوی لیدلي د دې سره به یې مرکه ولرو نن راغلي دي چکر ته سلام علیکم حاجی صاحب امید که خوب خوش صحتمند باشد علیکم السلام و رحمت الله و برکاته زنده باشین میشه برای بنده عزیز ما خب شما رو زیاد دیدیم میشه برای بنده عزیز ما یک بار خودم بازم معرفی بکنه از طرف چینل ما استاد میرویس عزیزی هستم یکی از جمله باشنده های اصلی ولایت سمنگان فعلا در کابل هستم در بخشی از پانتون ها در کابل فعالیت دارم بسیار خوب امروز آمدین سمنگان چه حسی دارین خیلی حسی زیبایی دارم به دلیل از اینکه وطن خودم میبینم سرزمین خودم میبینم محیط خودم میبینم و گذشته از آن یک از برادرای ما که در اینجا یک تفریحگاه خیلی ها زیبا از بودجه شخصی خود ساخته تا اینکه هموطنان ما بیاین در اینجا تفریح کنن ابراز شادمانی کنن خستگی ها را برطرف کنن و طبیعتا مشکلات روحی مشکلات اقتصادی مشکلات ذهنی افراد جامعه ما را تهدید میکنه بنابراین نیاز برده میشه که تفریحگاه ها ساخته شوند بیاین مردم ما اینجا تفریح کنن ببینن ما هم برای اولین بار است که در بند آمدم اگرچند که پارک شهر قدیم برای یک دو بار سه بار دیگه آمده بودم اما برای اولین بار بود که من بند آبگردان میبینم بسیار خوب بسیار عالی چگونه شد که شما پارک چلزینه را انتخاب بکنید به دلیل از اینکه این پارک در شهر نزدیکتر بود و دارای ویژگی های بسیار خوب است آب و هوا و فضای بسیار خوب داره و ارتفاعاتی که در اینجا هست از اینجا میتونی به سادگی نمای شهر ببینی زیبایی هایی که در شهر وجود داره از اینجا خیلی ها به سادگی دیده میشه پس به این خاطر ما انتخاب کردیم تشکر از شما با عزت باشین زنده باشین عزیزانو دا از موږ د دې ځای مرکه هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شیر کړئ لایک کړئ او خوندور کومنټونه ولیکئ هیله ده تر پایه نور ویډیوګانې کې هم له موږ سره پاتې شئ لاروین مایک له تاسو سره ډېره مننه